نفیسه په کابل کې سینګاروونکې وه او طالبانو یې یوه نیم میاشت مخکې سینګارخونه وتړله. اوس د هغې اقتصاد د هغې لسګونه زره هم مسلکو ښځو په ډول خراب شوی دی. 14 سرایال هستیم نام خدا. په کور کې 14 کسان یو، څه وکړو؟ توکل مو په خدای کړی او ناست یو، خدای روزي را رسوي. نفیسه 15 کاله په دې مسلک کې کار کړی دی. وایي چې د سینګارخونې په تړل کېدو سره یې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ زیان ګاللی دی. ټول لیلام شول. کله چې له دوکانه ووتلو ټول سامانونه او د سینګار مواد خراب شول. کله چې مشتریان نه وي د ځان لپاره خو یې کارولی نه شو. هر څه خراب شول او تاریخ یې تیر شو. طالبانو یوه نیم میاشت وړاندې افغانستان کې ټولې سینګارخونې وتړلې. د طالبانو د پریکړې په پایله کې د نفیسې په څیر لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. طالبانو په خپل تیر 2 کلن حاکمیت کې پر ښځو په ځانګړې توګه د زده کړې او کار په برخو کې پراخ بندیزونه لګولي وو.